السلام علیکم زما ګران مینوالو زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر یم مینوالو ټاپک شروع کولو نه مخکې زه خپل هغه ملګرو ته دا ویل غواړم چې چا زما یوټیوب چینل نه دی سبسکرایب کړی برای مهرباني تاسو زما یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې بیل آیکن هم پریس کړئ مینوالو زما چې کوم ټاپک دی هغه د علیشه 007 په باره کې دی بیګا هغه راغلی و هغې ډېره کچه خبره کړې ده ډېره ناجیزه خبره کړې وه د هغې او د ټوپکمار جنګ لګی دی یو بل ته کنځلې کوي نو دې کې هغه شیطان ویلو وایي دا چې کوم نور خلک دي چې کوم په ما باندې ویډیوګانې جوړوي او دا سپورټران دي دا شیطان دي دا شیطان بچي دي او د شیطان ویلو یوټیوبرانو ته زه دې ته دا ویل غواړم د ظالمې لورې ته کومه ښځه تا کم ښه کار کړی ته لګیا وایي د قرآن پاک سبق وایي منځو دس کوئ نو تا کم سبق ویلی دی او کم منځو دس کې ته لګیا یې تم خو بربنډه راځې بربنډه ډانس کې که نه شیطان خو ته ظالمې د شیطان لور خو ته شیطان ستا مور ده چې کوم غلط بکواس کوي کچه کچه خبرې کوي ستا مور له شرم نه ورځي چې دا کچه خبرې کوي لګیا ده او نن به د پاسه یو بله به ویډیو جوړوي نورې کچه خبرې به کوي خو ظالمانو ویریږي تاسو شیطانانو نه بترئ شرم په تاسو کې نشته او بیا تاسو خلکو ته وایي چې دا شیطانان بچي دي چې د شیطانان دي چیرې دي شرم وکړه مړې کچه خبرې کې ته ځان ته ښځه وې لعنت شه په تا باندې او ستا په ژوند باندې شرم نشته په تا کې غلطې خبرې کې دا غلط کارونه تاسو پرېږدئ تاسو پسې والله بس یو قسم ویډیو جوړه کړي تاسو بیخي آوټ شي راځئ نو ښه خبرې کوئ چې نشي کولی نو بد مه کوئ دا زما تاسو ته پیغام دی او دا چې کوم تاسو کچه خبرې کوئ خدای لپاره دا کچه خبرې مه کوئ تاسو ځان شرمولی دی لعنت کړی دی خپل ځان بس دی مړو پرېږدئ دا کنجرتوب راځئ او کنځلې کوئ صرف تاسو یې په دې یوټیوب کې نور کسان نشته کنځلې صرف تاسو له درځي ښه کار نشي کولی نو د بد هم ضرورت نشته بد هم مه کوئ علیشه زما تا ته دا سپیشل پیغام دی دا چې کوم تا ناجیزه خبره کړې ده دا کچه خبره دې کړې ده ته راشه یوټیوب باندې ټولو یوټیوبرانو نه ته معافي وغواړه دا چې کوم تا غلط خبره کړې ده دا کچه خبرې مه کوه زما تا ته دا پیغام دی ته راشه آنن فانن راشه او معافي وغواړه ټولو یوټیوبرانو نه دا کچه خبرې چې کوم کړي دي د هغې معافي وغواړه نور څه کار ستاسو نشته بس راځئ او کنځلې کوئ راځئ او کنځلې کوئ کنځلو نه علاوه هم خبرې شته ځان هم شرمولی دی بس زما دا پیغام و تا ته مینهوالو چې زما ویډیو ستاسو خوښه شوي نو لایک یې کوئ خپل کمنټ راته راولېږئ اخره کې یو ځل بیا وایم چې کوم وروڼو زما چینل نه دی سبسکرایب کړی برای مهرباني تاسو زما یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې بیل آیکن هم پریس کړئ والسلام